سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغان حکومت ملکچي پلاوي عربي متحده امارات ته له 3 ورځني سفر وروسته کابل ته په رارسېدو یې تېره ورځ د خپل سفر جزئیات د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره شریک کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې دغه پلاوي په ابوظبي کې د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو له اساسو سره خبرې کړي، خو د تمې برخلاف له طالبانو سره یې لیدنه نه ده شوې. په اعلامیې کې راغلي دا چې مخالف لوري د توقع خلاف کار وکړ او طالبانو د افغان ولس او نړیوال ټولنې د سولې غوښتنه رد کړه، نو په دې کار سره یې وښوده چې دوی د سیمې خیر نه غواړي، سولې ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي. د اعلامیې له مخې افغان حکومت به په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې روانې وساتي او ترڅنګ به یې افغان ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو د ساتنې لپاره د تل په څیر چمتو وي. له دې سره سم سعودي عربستان په ابوظبي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره شوې خبرې ګټورې وبللې. په واشنګټن کې د سعودي عربستان سفیر خالد بن سلمان په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا خبرې به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو مثبتې پایلې ولري. نوموړی چې د سعودي عربستان د پاچا زوی هم دی همداراز ویلي د ابوظبي ناسته به د افغانستان د جګړې د پای لپاره بین الافغاني خبرې لا پسې پیاوړې کړي. تېره دوشنبه په ابوظبي کې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او پاکستان د استازو په شتون کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ 2 ورځې خبرې شوي، خو په دې ناستو کې د افغان دولت استازو ګډون نه درلود. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته په کتو سره باید د سولې په خبرو کې د یادې ډلې غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي چې د خپلې کلنۍ ناستې پر مهال وینا کوله ټینګار وکړ چې په دې هېواد کې د امریکا له 19 کلن شتون سره لا هم د بهرنیو ځواکونو د وتو څرک نه لیدل کیږي. نوموړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې روسیه غواړي په تاجکستان کې خپلې پوځي اډې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د امریکې ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د کمولو لارښوونه کړې ده. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې په راتلونکو څو اونیو کې به له افغانستانه د 20,000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شي. د ویل ده چې امریکا د ځانګړي څه باندې 14,000 سرتیري په افغانستان کې لري او د 20,000 سرتیرو په وتو سره به دغه شمېره نیمایي ته راښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د امریکې ولسمشر له سوریې هم د خپلو ټولو 2,000 سرتیرو د بیرته ستنېدو لارښوونه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماټیز له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلي ماټیز په خپله استعفا پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ باید دفاع وزارت ته داسې یو کس غوره کړي چې له ده سره هم نظره وي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ښاغلی ماټیز به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې تقاعد ته سوق شي، خو تر هغې به خپلې دندې ته دوام ورکړي. نوموړي د هغه د ځایناستي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پړه کړې ده چې ډېر ژر به نوی وزیر معرفي شي. او د غزني په مرکز کې د یوې نښتې له امله 6 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي دغه نښته تېر مازدیګر د غزني ښار په کاریز بالا سیمه کې ترسره شوې او په ترڅ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.